رالګېدلې شمع. د مارچ په میاشت کې د هندوستان په طبیعي څېره کې هم د بدلون نښې نښانې لکه د ژوند په شان تر سترګو کېږي. د دهلي ښار چې هر څوک له نامه سره بلد دي هم په دغه میاشت کې د چا خبره د ګلونو غومبازۍ شي. ګلدارې ونې لکه نڅاګرې ډمې د هرې کوڅې او لارې په سر پر سترګو څپا وروړي او ناچاره وي چې باید په کتو او نندارو یې نمانځنه وکړي. ښایسته ترور چې کله کابل په اور لاهو شو همدغه ښار ته راورسېده. د هغې چې کله 3 زامن څوک شهید او څوک ورک شول، په دې هم داسې ناروغي راولګېده چې نه په طبیبانو درمل شوه او نه هم په دعاو او زیارتو. او که نه یو ځل خو یې ځان میعلي صاحب ته هم رسولی و. چا ورته ویلي وو چې که هندوستان ته ولاړه شي هلته ډېر ښه ډاکټران شته، ښه ملنګان شته او ښه جوګیان هم شته. په یوه نه یوه خو به د خدای ور برابره کړي او جوړه به شي. د میاشتې پیل وه چې دا د ماما د زوی پر کور باندې تېره شوه. د ماما زوی هم دا څو کاله کېدل چې له خپلو بچیانو سره په ډیلي کې اوسېده. د ژوند سربر یې په ډېره سختۍ سره سنبالاوه. څه چې له کابله راوړي وه هغه یې ټول وخوړل. د مهاجرو دفتر د وخوره او مامره په اندازه مرسته ورسره کوله. هغه یې هم په دې خاطر چې په کور کې 2 غالۍ چالیدلې وې پرې ودروله. په همدغه حال کې ښایسته ترور هم چې نه یې صورت ځواني ورسره کوله او نه یې هم په جیب کې څه پرې تپ شو. ښایسته ترور سخت چې ډیلي ته رارسېدلې وه تر 50 کلو اوښتې وه. ناروغي غوښې داسې سره ټک وهلې وې چې یوازې په وچو هډوکو کې لکه در وی داسې ښکارېده. کوم روغتونونه چې خلک به یې وړیا درملل هغه ټول دې تر پښو وایستل. کوم زیارتونه چې په ډیلي کې پراته وو په هغو ټولو وګرځېده، خو بیا هم کله ښه او کله ناروغه وه. ژوند لکه جرمنجر تار ور د غاړې شوی و چې نه یې په سر پوهېده او نه هم په بر. کابل به یې ډېر یادوه او په هر زیارت کې به یې یوه دعا همدا وه چې د کابلیانو د خدای مل شي او بله دا چې که یې زامن ژوندي وي دیدن یې ورسره وکړي. د نوي کال په ورځ یې د ماما زوی او د هغه کورنۍ په زور ښایسته کالي ور واغوستل. که څه هم دې نه غوښتل چې له کوره د باندې ووځي، خو د هغه کورنۍ او بچیانو دا یوازې پرې نه ښوده او له ځان سره یې لودي ګارډن ته بوتله. لودي ګارډن په ډیلي کې د لودي پښتنو یادګاري بند دی چې تر اوسه پورې د هغه وخت یادګارونه له ځان سره ساتي. د لودي سکندر قبر هم په همدغه بند کې دی چې دا څو کاله دلته اوسېدونکي افغانان د نوروز میله جوړوي او داسې انګیري چې ګواکې دا د دوی خپل بند دی. ښایستې ترور هلته په سلګونو او زرګونو خلک ولیدل چې راغلي وو. ماشومان خپلې خوښۍ کولې، لویان څوک ګرځېدل او څوک ناست وو کیسې یې کولې. دې هم خپل یادونه او دردونه له یاده ایستلي وو. هلته یې خپل کابلی ګاونډی او د هغه میرمن هم ولیدل. کابل ور یاد شو، خپل کور ور یاد شو، هغوی ته یې وژړل او هغوی هم چې څومره یې له زړه کېدل ورسره وژړل. د دې لپاره دغه ورځ یوه نه هېرېدونکې ورځ وه. همدا وه چې ټول کال به یې له هر چا څخه په یو ځای او بل ځای کې دا پوښتنه کوله چې نوروز کله دی، څه وخت په لودي ګارډن ته ځو. ښایستې ترور یو کال هم په ډیلي کې نه وه تېر کړی چې د ماما زوی له خپلې کورنۍ سره له ډیلي پر بله خوا ووت. دا یې په همدغه نیمځالي او ناروغه ځان په ډیلي کې پرېښوده. له یوې لنډې مودې وروسته یې خپل ګاونډی کاکا لنګر او د هغه میرمن وموندل. له هغو سره په ډیلي کې ګاونډۍ شوه. له دې سره اوس د کابل غمونه او یادونه نه وو، هغه یې ټول هیر وو. یو څو ورځې یوازیتوب دومره ځورولې وه چې اوس د کاکا لنګر ګاونډیتوب هم ورته جنت ښکارېده. ځکه هغه مهال چې خپلوان یې ترې ولاړل دا بیا نه په ښه پوهېده او نه په بده. نه څوک د دې په ژبه پوهېدل او نه هم دا د نورو په ژبه. په اشارو یې هم نه شوی کولی چې خپله ستونزه لرې کړي. خو اوس چې دلته راغلې وه بیا یې هم زړه تکیه وه. یو ځل یې بیا هم زړه ته دمه ورغله او چې کوم شناخته به یې ولید نو بیا به یې پوښتنه ترې کوله چې نوروز کله دی، څه وخت په لودي ګارډن ته ځو. 1-2 میاشتې لا نه وې تېرې چې کاکا لنګر کابل ته ولاړ. چا ورته لیک رالېږلی و چې که زه رانه شي نو کور او کالي به یې هر څه په سیند لاهو شي. هغه سړي دا هم ورته لیکلي وو چې زه نور ستا کور نه شم ساتلی. میرمن یې لا همدلته وه. د هغې هم حالت ډېر خراب و ځکه دا به اوس په هر څه پسې له کوره وتله. ښایسته ترور خو د ښې او بدې نه وه ځکه چې که له یوې خوا ناروغه وه نو له بلې خوا په خپل حال او خپله هوا کې هم نه وه. د کاکا لنګر میرمن به چې غوښتل بازار ته ولاړه شي نو دې به تر هغې د مخه ځان تیار کړی و.
کله کله به یې لا نه پرېښوده چې هغه سودا راوړي، ځکه به یې ورته ویل نو زه تر تا څه کمه یم. خو هغې به ورته وخندل او دې ته به یې پیسې ورکړي. کاکا لنګر چې کله روانېده نو خپلې مېرمن ته دا خبره کړې وه چې ښایستې ترور په حال نه ده، کومه ورځ په بله درڅخه ولاړه نه شي، پام پرې کوه. د کاکا لنګر مېرمن هم په دغه حال پوهېده. هغه یې نه پرېښوده چې له کوره یوازې ووځي. خو یوه ورځ د ورځې ناوخته څوک مېلمانه ورکره راغلي وو. تر ماښامه پورې پاتې شول. په همدغه ورځ یو ناڅاپه د دوی په کوڅه کې برېښنا پرچاوه شوه. ټوله کوڅه تیارې په سر واخیسته. دوی په کور کې شمع نه درلوده. د کاکا لنګر له مېرمنې یې د 10 روپیو لوټ کش کړ او لکه سیلۍ په شمع پسې ووته. دوی ته چې کوم نږدې دوکان و هغه په هغه ورځ تړلی و. نور دوکانونه یو څه په واټن کې پراته. خو دې په هماغه خوا خپل ګامونه ور اوچت کړل او په شمع پسې مخ په هغه تورتم روانه شوه. 10-15 دقیقې لاره وه. هغه هم د داسې سړک پر غاړه چې موټران به لکه غشي داسې پرې تېرېدل او راتېرېدل. دا تر بازاره رسېدلې وه. شمع یې هم اخیستې وه. کله چې بېرته د کور په خوا راتله د ابراهیم اکا زوی په لاره کې لیدلې وه. ستړي مشي ورسره کړي وو، ورته خندلي وو او له ده یې هم دا پوښتنه کړې وه چې نوروز کله دی؟ څه وخت به لودي ګارډن ته ځو؟ ښایسته ترور چې کله له مارکېټه راوتلې وه په همدغه تمبه او ټیل ماټیل کې یوه موټر وهلې وه. یو څو تنو لارویانو په همغه موټر چې دا یې وهلې وه موټروان ته ور د غاړې کړه چې روغتون ته یې ورسوي. په ډیلي کې خو یو غم دا دی چې ته به له چا سره مرسته کوې، خو کله چې پولیس لا را رسېدلی نه وي نو بیا به د ټولې پېښې ځواب ته وایي. همدا وه چې ښایستې ترور د وهلو خبره هم د هغه موټر په تلو سره چا اوږده نه کړه. خو دا هم چاته معلومه نه شوه چې ښایستې ترور به چیرې کوم روغتون ته رسېدلي وي او که نه. د کاکا لنګر مېرمن او مېلمانه یې لا ناست وو چې دا به شمع ورته راوړي او د دوی محفل به روښانه کوي. په دې کې نږدې یو ساعت تېر شو. ټول ورپسې راووتل. ان تر مارکېټه پورې یې وڅارله. د ابراهیم اکا زوی بېرته له مارکېټه راوګرځېد. هغه هم خپله کیسه ورته وکړه چې له ده یې د نوروز پوښتنه کړې وه. هغه هم دومره ویلي وو چې د کور په خوا شمع په لاس را روانه وه، خو دوی ونه مونده او په هغه شپه یې تر سهاره پورې د ښایستې ترور لاره وڅارله. سهار چې سمه رڼا راغبرګه شوه دوی بیا راووتل او د هغې په لټولو یې پیل وکړ. مارکېټ ته نږدې د واټ پر سر یې پولیس ولیدل چې ډله پر یو څه شي باندې راټول شوي دي. کله چې ورنږدې شول سترګې په وینو ولګېدې او هلته تر وینو هغه خوا یې یوه شمع په وینو لړلې په وینو کې پرته ولیده. هغوی پولیسو ته ټوله کیسه وکړه، خو هغوی هم نه پوهېدل چې اوس چیرې پوښتنه وکړي او له چا څخه. د ښایستې ترور په حال او مړي څوک خبر نه شول. کاکا لنګر له کابله راغی. د دې لپاره یې د دې د یوه زوی د ژوند زیری هم راوړی و. هغه هم ډېر پسې وګرځېد، خو چا د هغې د مړي او ژوندي په باره کې څه ورته ونه ویل. هر چا به په هر ځای کې ډول ډول خبرې کولې. چا به ویل ښایي مړه شوي وي او چیرې به چا خاورو ته سپارلي وي. چا به بیا ویل چې ښایي دا کار غلو او قاچاقبرو کړی. خو ځنه به بیا ویل چې یو مړی څو شپې په کوم روغتون کې وه، څوک خپلوان یې پیدا نه شول. له هغه ځایه څو ورځې وروسته شمشان ګاټ ته هلته چې هندوان خپل مړي د اور نظر کوي استولي وه او ډېرو خلکو دا خبره منله. غوټۍ بیا وغوړېدې. د لارو کوڅو ګلدارو ونو بیا په خپلو زلفو کې رنګارنګ ګلونه وټومبل. خو کاکا لنګر لا تر اوسه په دې لټه کې وه چې ښایستې ترور ومومي. دا او د ده مېرمنې وعده کړې وه چې که دوی هغه ومومي په هغه شپه به دوی هماغه شمع چې دې په هغه تیاره شپه کې اخیستې وه د دې په لاس کې لګوي. دا به خندوي او دې ته به دا زیری ورکوي چې د هغې منځوی زوی ژوندی دی، هغه چې دې په شهیدانو کې شمېرلی و. خو د کاکا او د هغه د مېرمنې دا هیله تر اوسه پورې نه ده پوره شوې. دوی هغه شمع تر اوسه پورې نالګېدل یې له ځانه سره ساتلي او وایي چې د دوی تر غوږه پورې تر اوسه کله کله د هغې اواز کېږي چې له نامعلومې خوا راځي. هو د هغې اواز چې له نامعلومې خوا راځي. هو له نامعلومې خوا. نوروز کله دی؟ څه وخت به لودي ګارډن ته ځو؟ نوروز کله دی؟ څه وخت؟ او څه وخت به لودي ګارډن ته ځو؟